والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم. تاسو دوران ما قرآن کریم یو آیت مبارک ولستو دیکھی اللہ تبارک و تعالی دا و خیران خلقو دا عقلان خلقو صفات اللہ بیانی چې عند الله دا الله سره او خيار سوکتی او کم خلق دا عاقلین دے او دا خيار دی. اللہ فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا او خيار خلق عاقلان خلق اغا دے یذکرون اللہ قیاما جگی اللہ یدی ولاڑا باندی وقعودا پناست باندی وعلى جنوبهم پخپلو اڑخونو باندی. د انسان درې حالت دی، یا به دی ولاړ وي، یا به ناست وي، یا به ملاست وي. په دغې درې واړو حالاتو کې به دی د الله پاک ذکر کوي. دا د هوښیار سړي د عقل سړي نښه ده. ورپسې الله فرمایي ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر نه علاوه څومره کائنات چې الله پیدا کړي دي، ځمکه ده، اسمان دی، په دې کې کائنات دي، دغې کې د سوچ او فکر کوي. او بیا د سوچ او فکر نه پس دا وایي چې الله ما خلقت هذا باطلا، دا شیزونه ته عبث نه دی پیدا کړي، دا ټول شیزونه ستا د قدرت نښې دي، ستا د قدرت دا کرشمې دي. او سبحانك فقنا عذاب النار، تعالی پاکی دا او من د عذاب اور نه من بچ کی. دا خو الله پاک د عاقلانو او د خيارانو خلقو صفات بیان کړل. زمونږه تاسو پرېز باندې خو خيارو به هغه سړی وي چې د دنیا په معاملاتو باندې ښه پوهېږي، په اغوستو خرڅولو باندې پوهېږي، لیکن الله سره د عقل خاوندان دا نه دي. د عقل خاوندان هغه ذاکرین دي فی کل حال، چې په هر حال کې دی الله پاک کې دی. حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي الا انبئکم بخیر اعمالکم، تاسو هغه بهترین عمل نخیم، هغه ډېر بهتر عمل له او دا واسکا عند ملیککم، چې هغه ستاسو د بادشاه سره ستاسو د رب سره ډېر پاک دی او ډېر پورته کوونکی دی په درجو ستاسو کې، الله ته ډېر محبوب دی او ستاسو درجې په الله پاک چې کوم دی هغه بلندی. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، ادینم بهتر دی چې تاسو د خپل دشمن سره کافر سره میدان جهاد کې ملاو شي. فتضربون اعناقهم ويضربون اعناقكم، کافران ستاسو سټونه وایي، تاسو د کافرانو سټونه وایي. یعنی د جهاد نوم افضل عمل دی، دا عمل لته نغم. قالوا بلا یا رسول الله، صحابه و حضور پاک علیه السلام ته چې د خدای پیغمبره دومره اوچت عمل دی، دا موږ ته ولې نه ښایي، دا موږ ته وښیه. حضور پاک علیه السلام وفرمایل ذکر الله، دا عمل چې الله سره تاسو په ټولو اعمالو کې الله سره الله ته بهتر او خوښ دی او تاسو د درجو د پاره پورته کوونکی دی او تاسو د پاره د سرو د سپینو د خرچ نه بهتر دی او تاسو لا د جهاد نه هم بهتر دی. عمل هغه ذکر د الله دی، چونکې د په میدان جنگ کې یو ظاهر دشمن سره مقابله وي او ذکر کې
دا مقابله دا یو پټ دشمن سره هغه شیطان دی. دیو جنا حدیث پاک کې راځي چې ذاکرین دا ژوندي دي د الله سره. کوم خلک چې ذاکرین دي هغه د الله ذکر کوي، الله یادوي، دا الله سره ژوندي دي، دا ذی حیات دي. او کوم خلک چې د الله د ذکر نه غافل دي او د الله پاک ذکر نه کوي دا مړ دي. مثال د چا د مردگانو دی او د ذاکرینو مثال دا ژوندو دي. پکار دي چې موږ هغه صفات ځان کې پیدا کو چې هغه د ژوندو صفات وي. یو صحابي د حضور پاک علیه السلام ته پوښتنه کوي چې ایو العمل افضل یا رسول الله، کوم یو عمل ډیر بهتر دی اے د خدای پیغمبر؟ حضور پاک علیه السلام ته فرمایي ذکر الله، د الله پاک ذکر چې کوم دی دا ډیر بهتر عمل دی. بل یو صحابي راغی حضور پاک علیه السلام ته فرمایي چې کوم یو عمل دا الله ته ډیر محبوب دی؟ حضور پاک علیه السلام ته فرمایل چې داسې صحابي وته ماته داسې عمل وخیا چې زه په جنت ته لاړ شم. حضور پاک علیه السلام ته فرمایي چې ته په داسې حال کې مړ شه، مرګ دې ته په داسې حال کې راشي چې ستا جبا چې دا رتبن بذکر الله، دا د الله پاک په ذکر باندې لمدوي، یعنی ته د الله پاک ذکر کوي او په دغه ټیم کې تا مرګ راشي، دا عمل چې دی دا به تا جنت ته بوزي. بر لحاظ ذکر کا ذکر سری دی او که ذکر جهری دی دا د عند الله د الله سره یو بهترین عمل دی او دا د خپل عادت ګرځول پکار دي. موږ هر ټیم کې د الله پاک ذکر کوو، لار باندې روان یو ځان سره د الله ذکر کوو، بس کې ناست یو، ګاډي کې ناست یو، یا اسی جماعت کې ناست یو، نو اسی ناست نه افضل دا ده چې موږ د الله پاک ذکر باللسان وکړو او که باللسان نه بالقلب دی وکړو. ځکه د حضور پاک علیه السلام کان یذکر الله کل احیانه، حضور پاک علیه السلام په هر حال کې الله پاک یادو. او چې کم داسې حال به لکه د اودس ماتې ټیم شو یا مثلا بیت الخلا ته لاړ شي، دغه ځای کې د الله پاک ذکر لسانا نه کېږي، هلته به حضور پاک علیه السلام د الله پاک ذکر تصور سره او پړه کې به د الله پاک ذکر کو. مسلمان په کار دی چې زمانه داسې ټیم را نه شي چې دی پای کې د الله د ذکر نه غافل شي. او کله چې انسان د الله د ذکر نه غافل شي بیا به انسان د زړه سره به شیطان اړم وي او قسمه قسم وسوسې د ګناهونو ارادې به د پړه کې راولي. او چې کله انسان ذاکر وي د الله پاک ذکر کوي د شیطان جرأت نشي کېدی چې بیا د انسان زړه ته رانږدې شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.